شیخ مولوي فضل الحق شاکر د کندهار د بهرنۍ چارو د نوي رئیس په توګه معرفي سو. د عالی قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د حکم په اساس د کندهار د امنیه قومندانۍ اړوند د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مخکنی مدیر شیخ مولوي فضل الحق شاکر د کندهار د بهرنۍ چارو د رئیس په توګه ټاکل شوی و، چې د یکشنبې په ورځ د کندهار ولایت مقام د کارکوونکو چارو ریاست رئیس مفتي میرزا محمد زاهد له لوري معرفي او رسما یې په دنده پیل وکړ. د پیژندنې یاد مراسم چې د قرآن کریم د څو مبارک آیتونو په تلاوت کولو سره راپیل سول، ښاغلي زاهد د اطاعت او امانتونو اهل کسانو ته د سپارلو اړوند هر اړخیزه وینا وکړه او تر هغه وروسته تغییر او تبدیل د یوې ښې حکومتولۍ یو اصل یاد کړ او زیاته کړه په ادارو کې بدلونونه د مشرانو د لزومي دید له مخې راځي چې باید موږ او تاسې ټول اطاعت او پیروي وکړو. مفتي میرزا محمد زاهد د مخکني رئیس هڅې وستایلې او له ټول کاري پرسونل څخه یې غوښتنه وکړه تر څو د نوي ټاکل سوي رئیس سره بشپړ همکاري او همغږي وساتي. الله تعالی فرمایي تاسو د الله تعالی اطاعت کوئ او د الله د رسول اطاعت کوئ او د اولی الامر اطاعت کوئ، د خپل امیر اطاعت کوئ. الله تعالی فرمایي تاسو امانت و خپل اهل ته وسپارئ. نو په همدې اساس باندې موږ تاسو ته معلومیږي تغییر او تبدیل دا د حکومتولۍ یو اصل دی، دا به لازمي راځي. موږ تاسو وینو د امارت اسلامي د شروع څخه بیا تر اوسه پورې ډېر تغییرات راغلي دي، په وزارتو کې هم راغلي دي، په ولایتو کې هم راغلي دي، په ولسوالۍ کې هم راغلي دي. حتی داسې یو شیبه موږ ته نه معلومیږي چې په هغه کې د تغییرات نه راغلي. تغییر او تبدیل به لازمي راځي، موږ تاسو ورسره عادي یو. او بل دا د مشرانو امر دی، مشرانو امر پر موږ باندې واجب دی چې په هر حال کې به موږ د خپلو امیرانو د خپلو مشرانو هغه اطاعت کوو. نوي ټاکل سوي رئیس شیخ مولوي فضل الحق شاکر هم خبرې وکړې. شیخ صاحب له خپل اړخه ډاډ وړاندې کړ چې په ورسپارل سوي مسؤلیت کښې به پوره هڅې کوي او د ریاست له ټولو کارکوونکو یې وغوښتل چې ورسره همکاري وکړي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي، الله مو دې پر حقه لار برابر کړي. زه د ټولو څه خواهش کوم تاسې دلته دغه زاړه کسان چې دلې مو دا خدمت کړی دي، کار مو کړی دي، دا به زما سره پوره همکاره یاست، پوره همکاره په اخلاص د الله دپاره. په وروستیو کښې د غونډې ګډونوالو نوي ټاکل سوي رئیس ته په چارو کښې د بریالیتوب په موخه دعاوې وکړې.